کچاته منځ کې ارګمې راغی یعنی دغه شان د ارګمې راغی نو دغه ارګمی سره دغه مسلمان دغه منځ مکروه کیږي او کنه مکروه کیږي کتونکو تاسو ما سره دغه مسله په دغه ویډیو کلیپ کې نو پیژنې او دغه مسلې نه ځان خبر کې ځکه چې اکثر یا بلکې په 100 کې 90% یا 95% داسې خلک وي چې هغوی ته بار بار په منځ کې ارګمی رادرومي خو دغه مسلې نه خبر وي نو دې د وجه نه تاسو دغه مسلې نه ځان خبر کې ګران کتونکو په منځ کې قصدن عمدن او په خپل باندې ځان ته ارګمی راوستل دا مکروه تحریمی دي او په دې عمل باندې دغه منځګزار سړی ګناهګاری او دغه ارګمی په منځ کې راایسارول دا مستحب عمل دی او دې لپاره بهترینه طریقه دا ده چې په خپل شونډو باندې غاښونه کېږده او دغه خپل شونډې بند کا نو په دې سره بس تا دغه ارګمی راایسار شي خو که چېرته په دې سره هم ارګمی راایسار نه شولو یعنی په حالت د قیام کې چې ارګمی تا ته راشي نو خلی مخې ته چې دی ښی لاس نیول دا مستحب دي او د قیام نه سوا په منځ کې چې په کوم حالت کې وي او ارګمی ته راایسار نه کړو په خپله باندې راغلی دی نو په هغه صورت کې به تا ګس لاس چې دی خولې ته نیسي دا مستحب دي او د دې راایسارولو بهترینه طریقه دا ده لکه څرنګه نبی علیه صلات وسلام مبارک حدیث مبارک دی راوي د دې حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک دی دا مبارک فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایل چې کله تاسو ته ارګمی راشي نو تاسو په خپلو شونډو باندې غاښونه کېږدئ او دغه خپلې شونډې چې وچې چې دغه ارګمی به راایسار شي ځکه چې دا د شیطان له طرفه وي او شیطان په دې باندې خاندي خو لیکن دغه ارګمی په انبیاء کرامو باندې نه راتلو نو دې د وجې نه علما فرمایي چې بهترینه طریقه دا ده چې کلم تعالی ارګمی راشي نو په دغه وخت کې سوچ او ذهن کې دا راولا چې دا په انبیاء کرامو باندې نه راتلو نو خود به خود به دغه ارګمی راایسار شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.